السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاه فاروق خبرې کوي؟ جی ورور جانا قربان دې شم. ماما قربانېږه. ته حال دی ښه خیریت دی؟ الحمدلله. زه شکور آخنذادہ خبرې کوم له کوټې څخه. ښه. او دا کومې کاکړۍ ستا ته څوک درکړي؟ دغو شاعرانو نمبر به درنه راکړي. ولې نه در به یې کړمه؟ ته یې نمبر راکړه. یاره خو پر دغو زه لعنت یم د سسته شهرت دپاره په تا د هغه یایې او د پیسو په خاطر اوس دا د پښتو یار دا سندرې موږ د کور تر مخ موږ د خور لور تر مخ یې نو سروېدلی ګرده بچهبازي د هلکبازي د لیواتت اول خو پر تا لعنت څه چې دا پښتو موسیقي د بدنامه که پښتو هغه د شي کوي د شرم وکړه ته هم پښتون یې. صحیح. دا نمبران هم راولېږه پر هغو هم لعنت یم پر تا خې دا دی مخامخ یم. او نن هم در باندې یم 10 کاله بعد هم در باندې یم په قبر کې هم در باندې یم. صحیح ده. او دا کیسې پرېږده په نور پرسنل باندې وای نه زه در باندې یم بیا یې ما خبره خو واوره. زه کله سندرې زه در کوم د معیار دا د درویش درانۍ پروت درویش درانۍ وایه خوشحال خټک فروت خوشحال خټک وایه د کام چې کوم کیسه ده هغه وایه دا منظور وسپړه په خلکو یې شي که یاره ته بچهبازي یا لکبازي دا د کام مسله نه ده. یاره دا ته دنیا ته څه پیغام ورکول غواړې؟ خلک به دغه دا ټول هلکبازان دي دا بچهبازان دي هلکان غي سنبکوي دا خو سوچ دغه دا بلوڅان دي لمونږ دلته تربرونه هم دي سیالان هم دي موږ خبر ورته وکړو هغه تاسو ګرد هلکبازان یاست تاسو هلکان غایاست تاسو هاو دا سړی موږ نه کوو ډایرکټ ستا کاکړۍ ما ته واټساپ کې ما ته یې لینک کې ما ته یې ولګي مه کوه داسې ته د معیار شی ویایه کوم دا نور سندرغاړي دي او غږ د هغه د کلاس غږ دی د چا ستا هم نه په موسیقي هم پوه یې دا نه چې په موسیقي نه یې پوه ډېر ښه هنر لري. درویش درانۍ پروت یې وایه خوشحال خټک دی وایه د خدای زور د کلاس یاره ته نواب لوڼ یاره دغه خورغو دی مرغو دی خو زه یې پېژنم نیاز که صاحب څه حیثیت لري یاره هلک مه وغو بیا سیلاج له لاړم بیا MP3 مه ورکړ بیا مې ته خوټو په چخ کې تو خدای یاره بیا مې ته نه کوي ریسپیکټ او بیا کونه نه راکوې دا تو خدای یاره دا د فیملي تر وخت چې ته پښتون چې دا ستا پښتونوالی ته را ژوندی ته د خور لور تر مخ دا کیسې تاروېدای چې د یو کس تر ورور تر مخ تو خپل خدای د چا کلام ووایم ته ما ته ووایه؟ د درویش دراني غوایه. درویش دراني ګانه تا سره شته؟ کتابونه یې ته ګانه شه کتابونه یې ډک دي. ته داسې وکړه زما په دې نمبر واټساپ دی په دې باندې ما ته درویش دراني څو ګانې ووایم؟ ډېر چې ستا زړه یې غواړي ستا به هنر دومره پرمختګ وکړي که یې ونه کوي بیا به دا ژره پر کوس شنوي. صحیح. په ذمواري ته ما ته دا وښوه چې څو ګانې ووایم؟ ستا زړه یې غواړي ستا د هنر څومره فلحال به داسې وکړو فلحال به یو 15 ګانې ووایو سټوډیو کې. صحیح. او زه پیسې غواړم نه سټوډیو خرچه خو ته په وکړې څنګه وایم چې زه پیسې نه غواړم زه یې فري وایم د سټوډیو خرچه خو به ته په وکړې که نه ګوره دا د اړ پښه مړ ده چې په هغه خرچه به ته وکړې سر د خلاص فري کې تا ته شی ګانې ووایم دا نور هنرمندان چې یایي ګوره دا نور نه دا نور مازه